مصطفی د میدان وردګ ولایت حصې اول بهسود ولسوالۍ له بروغزنه کلي دلته یوې دودیزې میلې ته راغلی. 21 کلن مصطفی په خپل ټول ژوند کې یو ځل هم کابل ته نه دی تللی. وایي کابل ته تګ یې زړه غواړي خو فقر او بېوزلۍ د رڼاګانو ښار ته له تګه بې برخې کړی دی. اقتصاد ضعیف است دیگه. کابل رفتن که اقتصاد میخواه 6,000 روپیه کرایه موتر رفت آمد است دیگه. اونجام که بری که بې پول نمیشه. مصطفی که کابل نه دی لیدلی خو د ډېرو سیمو نومونه یې زده دي، عکسونه یې لیدلي او له کابله ورتلونکو خپلوانو نه یې د کابل بلا کیسې اورېدلې دي. خب دوستا است که میره اونجا میگه که کابل خب کل جایش پخته است، بلند منزله ها داره، دکان ها بسیار در قطار و ردیف تا چیزا میگه دیگه. خواهی آدم که درس بخونه در یک جای برسه میگه یک روز شب که در کابل برم در چیزاش در پوهنتوناش درس بخونم، در کلینیکای وظیفه کنم دیگه. خواهی خیالاتایی میریم که هغه د خپل کلي په خټین ښوونځي کې 12م پاس کړی او لا یې هم د ښوونځي لومړۍ او په زړه پورې ورځ له یاده نه ده وتلې. روز اول در مکتب رفتم، صنف اول ما قد موزه رفته بودم دیگه که خواهی امکانات نبود از موزه که شاید دیده بشه دیگه که در شوالی که میپوشن از دور رفته بودیم دیگه. خواهی چیز لباس مکتب نبود در جان ما که دیگه قم لباس کار میرفتیم در مکتب در اونجا دیگه. از اونجا باز می آمدیم سینی گاو مال میرفتیم برگو روش میکردیم. مصطفی وایي د کلي د مدیر زوی چې تر نورو کلیوالو ډېر کابل ته ځي هر ځل تر ورتګ وروسته په چل ول ترې د کابل کیسې اوري او په بدل کې یې له غره راوړې رواشي ورکوي.